دې وخت کې د امریکې او ایران ترمنځ ریسنټ ډیولپمنټ څه شوي دي، تازه ترین صورتحال څه دی، هغه درته وایم. دوه اهم خبرونه دي، دا ستاسو سره شیر کوم. لومړی خبر خو دا دی چې یو کله دغه مذاکرات ناکامه شو، اسلام آباد ته تاسو ته د یاده وي چې د امریکې او ایران اعلی چارواکي راغلي وو. نو دغه مذاکرات د 21 ګنټو پورې د دواړو اعلی چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې وې او پاکستان تر کافي حده پورې په هغې کې کامیابي ترلاسه کړې وه. یعنې زیات داسې ډیولپمنټس وو، داسې نکات وو، داسې پوینټس وو چې په هغې باندې خبرې شوې وې او د ایران چې کوم دغه وفد و نو هغې پې هم رضامندي اختیار کړې وه. بل خوا د ایران چې کومې غوښتنې وې نو په هغې باندې د امریکا دغه وفد چې کوم وو اعلی چارواکي چې وو هغې پې هم رضامندي اختیار کړې وه. امریکا مرستیال ولسمشر چې کوم دی جې ډي وینس، هغه بیا د دغه مذاکراتو نه پاڅېدو، د کمرې نه ووتلو او سیده لاړو امریکې ته واپس ستون شو. دا د هغه د دغه تلو بنیادي ریزن او وجه چې کومه ده نو هغه هم په دې وخت کې مخې ته راغله. بنیادي وجه دا ده چې کله جې ډي وینس پخپله ویلي دي چې کله زه دغه ځای نه راپاڅېدم او زه امریکې ته بیرته ستون شوم، نو د هغې وجه دا وه چې په هغې کې د نیوکلیر پروګرام چې کومه بنیادي پوینټونو د ایران وفد په هغې باندې رضامندي نه اختیاروله، دې ته نه رضا کېدلو او نه اګرې کېدل. نو زه بیا ځکه بیرته روان شوم او د هغې وجه دا وه چې د ایران کوم وفد و چې په هغې کې د ایران د پارلیمنټ کوم سپیکر و هغه پکې خاص هغه مشري کوله او ورسره عباس اراغچي چې د ایران وزیر خارجه دی. یعنې د دې سره هغه دا وایي، دا ادعا لري، دا دعوه پیش کوي چې د دې سره دومره اتارټي نه وه چې د ایران د نیوکلیر پروګرام فیصله هغې کړې وې. یعنې دا په دې وجه باندې دغه مذاکرات یو قسم وځنډولی شو. اوس دا ویل کېږي چې پاکستان نور هم پوره کوشش کوي او کیدای شي چې د دې مذاکراتو دویم پړاو په پاکستان کې یو ځل بیا شروع شي او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې یو ځل بیا خبرې اترې د امریکا د اعلی چارواکو ترمنځ شروع شي. بل خوا ډونالډ ټرمپ دا یو پلان، دا یو ایشو چې کومه ده نو دا هم داسې به ووایو چې د ایران خلاف یو داسې خفیه منصوبه بندي جوړوي چې د سټیټ اف هارموز چې کومې خواوشا سمندري غاړې دي په دغه ځای کې هغه خپل بحري پوځ چې کوم دی هغه تعینات کړي او ایران ته کوم جازونه ځي د ایران نه یا د نورو عرب هیوادونو نه د کومو جازونو په ذریعه باندې بهر دنیا ته د تیلو شپمنټ د تیلو سپلای کیږي دا بند شي او ایران ته هغې کوم ټول ټیکس ورکوي په هغې باندې هم بندیزونه ولګوي. د دې دپاره هغې یو ناکهبندي په دغه سټیټ اف هارموز کې امریکا دا کوشش کوي چې ناکهبندي جوړه کړي او دغه جازونو ته لاره بنده کړي. یو قسم د ایران نه چې کوم تیل بهر دنیا ته سپلای کیږي یا د نورو عرب هیوادونو نه کم تیل بهر دنیا ته سپلای کیږي د دې لاره ونیول شي او د دې په ځای امریکا دا د پټو ذرایعو نه دا معلومات مخې ته راځي چې امریکا خپل تیل خرڅ کړي په بهر دنیا باندې، چونکې د وخت کې د وینزویلا سره چې کوم تیل دي نو د هغې اتارټي او اختیار هم د امریکا سره دی. دغه شانته کې د امریکا سره نور هم خپل تیل دي. نو امریکا غواړي چې په دې وخت کې په بهر دنیا باندې د خپلو تیلو چې کومه سپلایي ده هغه بهر دنیا ته شروع کړي او ایران ته ټول ټیکس